دغه کومه سیمه چې دا ډېره تاریخي ده هغه د غر دا بیخ کې چې کوم کور ښکاري انشاءالله تعالی د کیمرې په سترګه به موږ تاسو ته رازوم کو دا هغه سیمه ده چېرته چې د بمونو مور استعمال شوې وه هغه خلک چې دلته د آبادۍ او د سوکالۍ په نوم باندې راغلي او یو څو پولچکه او یو څو هغه پوستې موستې جوړې کړې وې د جالونو څخه چې تله هغه هم زیاتره خراب کړې وې تیارې هم بیا را کړې وې او توپونه یې مره کړي وو بالاخره تیښته یې وکړه که نه هغوی نو دغلته هغه خپله د بمونو مور خپل د وسلې چک کولو ته چې راغلي وو او د تیر جمهور رئیس حامد کرزي هم په دې باندې خبره وکړه چې دوی دلته د افغانستان نه د بمونو لیبارټري جوړه ده نو هغه د بمونو مور چې ده هغه یې په دغه ځای کې چک کړې وه بیا په خبرونو کې موږ اورېدلي وو چې دې ډېر زیات ورانۍ کړی دی او د عمره څمڅې موږ غرقې کړې دا م وکړه هغه م وکړه یوازې زموږ د خټو ګټو کورونه خام کورونو چتونه یې غورځولي دي